قسمت داسې رانیولی یم بدبخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته لکه څوک چې باچا وغورځوي له تخته په قبر مې مات شوي دي بنګړي د مرګ نه پسه په کټ مې خلکو وویستل غمي د مرګ نه پسه یا په کټ مې خلکو وویستل غمي د مرګ نه پسه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر شاه درویش یم. امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به یې. نن راغلی یم په بو زیارت علاقې ته. دلته کې د قاری شیرباز صاحب او یاسر ماشوم په څنګ کې ناست یم. قاری شیرباز صاحب دا پښتو ادب سره ډېره مینه لري او دا یاسر ماشوم دا د دوی شاګرد دی چې ډېر ښکلی اواز الله پاک ورکړی او د دوی ترنم ډېر خلک خوښوي. نن موږ راغلي و دوی سره به خبرې اترې هم کوو، کوشش به کوو چې د دوی نه څه ستاسو دپاره ریکارډ کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې؟ ژوند دې څنګه روان دی؟ الله شکر دی او ژوند ښه په مزو کې. ښه، کتونکو ته دا ووایه چې سکول وې او که نه وې او که وې نو په سویم کلاس کې سبق؟ پراید فیوچر سکول کې سبق ویم او شپږم کلاس کې. دا راته وایه ترنم دنیا ته د شاعرۍ دنیا ته څنګه راغلی؟ بس دا خو مونږ هسې اچانک یو پروګرام نه لاړو نو هغې کې ما د غني خان بابا یو کلام وی، اینه بیا ما ته ډېر داد میلاو شو، نو اینه پس بیا زما داسې شوق پیدا شو. دا دی استاد جي یا شیرباز صاحب را سره هم ناست دي، سره یو څو خبرې کوو. قاري صاحب څنګه یې؟ شکر جی الحمدلله ژوند په منډه دی. دا راته وایه چې تاسو خو دوی سره ډېر محنت وکړو او شکر دی چې اوس ډېره پیژنګلوي جوړه شوه. نو ستاسو څنګه دا سوچ راغلی چې آیا مونږ به دا هلک دومره مخکې بوځو؟ یاره زموږ تقریبا مونږ خپل یو سیسټم چلو، ارګنایزیشن چلو د شاهین اقبال په نوم باندې، او په هغې کې مونږ کوشش زموږ مقصد دا دی چې مونږ کوم ینګسټر دي چې دوی مونږ د ادب لارې ته روباسو، مطلب د شعر او شاعرۍ لارې ته، د نعتخوانۍ لارې ته، داسې مطلب مختلف اکټیویټیز مونږ دوی له کمپیټیشن کوو. زما وخت د سره یو سوچ و چې زه به داسې خپل په بو تحصیل نه داسې یو ټیلنټ اوچتوم او به دنیا ته ښیم. خو نن چې زه ګورم نو هغه ټیلنټ د یاسر په شکل کې ما ته ښکاري، حسنین په شکل کې، د عزیر په شکل کې، د کامران په شکل کې اما ته نن ښکاري. ښه جي، تاسو ته زه ډاډ در کوم خو ډېر ګران کار هم دی. یاره کار خو لږ ګران دی ډېر زیات، ولې یو ماشوم ذمهداري شته، یو ځای ته پروګرام له رسول، هغې په پروګرام ډیل کول دا انتهایي ګران کار دی.